کته نظر وچورلی که نه څومره فتنې چې په امت کې راغلي دي که نه نو په دې کې لوی لاس هغه د ځوانانو دی ځکه چې په دې فتنه باندې ته مشر سړی نشي دوکه کولی زر عالم چې صحیح عالم وي هغه ته نشي دوکه کولی په دې چې ته دوکه کوې هغه به د 18 کالو هلکي هغه به د 18 کالو وي هغه به د 20 وي هغه به د 15 وي لکه اوس دا خوارج چې کوم د عثمان رضی الله عنه خلاف راغلي دي او دې کې ځوانان ډېر دي نو دې ځوانانو ته دا ویلی شوي دي پاسئ د عثمان رضی الله عنه خپل حق والی دغه سړی انصاف نه کوي هغه سړی دین نه مني او ولې تاسو دین نه منئ نو دې کمکل ځوان ته ګوره چې دی اوس دې خبرې دپاره راغلی چې د عثمان رضی الله عنه تپوس کوي چې ته په دین عمل نه کوې دې کمکلتوب ته وګوره ته آخر خبره د چا سره کوې او رابشي په دې واقعه کې عثمان رضی الله عنه چې کله محاصره شو او دوی بند کړو د کور نه بهر ته نه راپرېښودو نو هغه ورته یو کس ما راولي چې ورسره خبرې وکړم زه ورسره مناظره وکړم نو دوی یو ځوان هلک راولېږو په هغه پسې نو تاسو سره بل څوک نشته هوښیار چې ما پسې هم دا هلک راولېږو یعنې د 80 کالو سړی او هغه سړی هم عام سړی نه دی عثمان ابن عفان رضی الله عنه جنتي د رسول الله وسلم زوم دوه لوڼه پرې د رسول سره واده شوي هغه پسې مناظرې له دوی وړوکې غوندې هلک رالیږي د خوارجو یو لویه نښه هغه دا ده چې دوی دا رسول الله وسلم وایي زه نه وایم ګورئ چې دوی به کم عمره وي دوی به کم عمره وي ځکه چې کم عمره کس یي که نه د ده ټول کار د جذبات وي الا من رحمه ربي مګر دا چې الله پرې رحم کړی دي چې ځوانان هم شته خو هغه لږ دي سنجیده ځوانان دا ډېر لږ دي نور که د ورته معمولي خبره وکړه که نو چې او داسې او داسې او داسې او چې د خونې نه د ورسره پشم روان او بس سپیکرونه یې غړمبه وباسي دا ځوان په ځان نه پوهېږي دنه لیونی جوړ شي هر کله چې په امت کې فتنه راغلې ده صرف په نن سبا دور کې نه دا هغه عثمان رضی الله عنه د دور نه واله نو په دې فتنو کې ځوانان استعمالېږي ځکه موږ ځوانانو له ډېر اهمیت ورکوو چې تاسو ګوره په دین ځان پوه کې ځان لږ سنجیده کوي هر اواز او غږ چې اوچتېږي هغې پسې مه روانېږئ سوچ کوئ دې خبر دی دا خبره څه ده لکه اوس دلته ځوان راګرمېږي د عثمان رضی الله عنه خلاف دې ته ستا سوچ نشته چې زه د چا خلاف ځم دا خو عثمان رضی الله عنه دغه شان نن سبا دا به ورته وویلی شي یو حق پرست عالم به وي خو دې ته به څه وویلی شي دا درباریان او دا داسې او دا داسې او دوی حق پټوي او دوی حق نشي ویلی او دا نو هغه خو هلته مخکې سوچ خو نه کوي خبرې ته او دا خبره صحیح ده دا خبره برابره ده نو څلورمه وجه هغه جذباتي ځوان چې علم ورسره نشتی ما ورسره شرط ولګو هغه جذباتي ځوان چې علم ورسره نشتی چې علم ورسره یي که نه د ده جذبات کنټرول او زه به یو خبره وکړم په هغې به خفه کېږو نو حقیقت دی یعنې هر قوم کې خاص صفات دي الله چې کوم قومونه پیدا کړي ځمکې په دې مخ هر چا کې خاص صفات دي هر چا کې ښه هم شته او بد هم شته زموږ په پښتنو کې یو صفت دی جذبات موږ چې کله په جذباتو کې شو که نه خپلې فایدې ته ګورو نو نقصان ته ګورو که معمولي چغه دې راته وواله که نه نو موږ ته پسې یو که دا موږ کندې ته ولیږو که دا موږ ګټه کوو که دا موږ مرو که دا موږ دین بیلو که دا موږ دین ګټو که هر څه کوو خو چې تا چغه وواله موږ تا سره ملګري او چې بیا دې موږ په جذباتو کې راوستو زمونږ ځوانان خو پرېږده ځوانانو سره خو به وراکاږو ځوانان خو موږ وایي چې اکثر جذباتي یم او بوډاګانو سره هم ملګري شي زمونږ په دې قوم کې دا خاصیت دی چې دوی د جذباتو نه کار اخلي او ځکه زمونږ دا حال دی ځکه موږ د نورو قومونو نه شاته یو دا حقایق دي ځکه موږ د دنیا د نورو قومونو نه شاته یو ځکه چې نور قومونه خبرې ته سوچ کوي دا چې موږ ته لګیا دی دی څه وایي او دی په څه نیت لګیا دی او د دې کار به نتیجې سره وځي په دین او په دنیا کې نه موږ نتیجو والا نه یو نتیجې سره بیا ګورو زه پښتون یم او چې بیا دې راته یو دوه درې خبرې وکړي چې پښتون داسې او پښتون بیا خو غر راته مخې ته کاږې لم ورځم ځکه چې تا زما صفت وکړو دا زموږ حال دی
جذباتي انسان دا د صفت لایق نه دی. ګورئ هغه جذبات د صفت لایق دي چې کوم جذبات کنټرول وي. جذبه مزه کوي خو په بعضو ځایونو کې جذبه کمقلتوب دی. په بعضو ځایونو کې جذبه د انسان د نقصان او د تاوان سبب ګرځي. هر ځای کې سړی ګرم کېږي نه، خبرې ته به سوچ کې چې دلته دا کار مناسب دی که نه دی، دلته دا خبره مناسب ده که نه ده، دې کې زما دین ته فایده ده که تاوان دی، دې کې زما دنیا ته فایده ده که تاوان دی. دې خبرو ته به ګوري او دې د لاسه څوک بېغیرته کېږي نه. ځکه چې بعض خلک بیا دا تاثر وکړي بس بېغیرته شوی دی وي. نه، دې ته بېغیرتوب نه وي، دې ته عین هوښیارتوب وایي چې ته د هر موقع مناسب خبره وکړي او د موقع مناسب کار وکړي. دې ته هوښیارتوب وایي. دا خبرې په زړه ولیکئ. نو ځوانان خو زه صحیح د ځوانانو کې خو دا صفت عام دی که هغه پښتانه دي او که غیر پښتانه دي چې دوی د جذباتو نه کار ډېره دي. خو زمونږ مشران هم د جذباتو نه کار دي. زمونږ ځوانان پرېږده، زمونږ مشران هم جذباتیان دي چې راګرم شي بس یې صحیح وي. بلکې دومره موږ د خپلو جذباتو نه کار الو چې د خپلو جذباتو راسره کشر لم نقصان ورکوو. لکه اوس د یو مشر د بل مشر سره خبرې راغلي او د یو بل سره وران شو، نو دی دلته اوس جذباتي شو که نه، کور ته لاړ، دی به اوس دا کشران راګرموي چې د ده نه بدل والی، د زامن وله وولئ چې وی نن هم دلته. دا اوس جذبات د مشر دي، نقصان خو هغه ځان له ورکوي الټه کشرانو له څنګه تربیت ورکوي دې ته وګوره. که نه زما دا خبرې غلطې دي، زه خو ګوره په دې خفه کېږم نه که څوک ما ته دا وایي ته په غلطه یې. ما خو چې څه لیدلي دي زه هم د دې قوم یم او د دې قوم نه یم او دې قوم کې یم، نو زمونږ جذبات هغه کنټرول نه دي. موږ کار وکړو وروسته به سوچ کوو چې دا به څه چل وکړو، نو په هغه ټایم موږ په ځان پوهېږو نه. نو جذبات کنټرول ساتئ. بیا خصوصاً د دین په باب کې به جذبات بالکل د خپې لاندې ساتي، الا چې کوم ځای کې جذبه شریعت زموږ نه غواړي هلته به جذبه استعمالوو. دا دین دی، هسې زما ستا جیداد نه دی د پلار نکاح چې کوم ځای کې زموږ زړه غواړي هلته به جذبې کوو، کوم ځای کې نه غواړي هلته به نه کوو. نه، موږ به خپل خواهشات، یاده که دا خبره، موږ به خپل خواهشات، خپل رسم و رواج، خپل غیرتونه، خپل شهوتونه، خپل ځواني، خپل بوډاوالی، خپل مشرتیا، هر څه به د شریعت تابعدار ګرځو. شریعت به موږ د دې تابعدار نه ګرځو، موږ به د شریعت تابعدار ګرځو. پوه شوې به دې خبره که نه؟ او را به شي انشاءالله چې دې ظالمانو دې خوارجو په عثمان رضی الله عنه پسې ځوان را لېږل او مناظرې را هسې ته دې خبرې ته وګوره، اورېدو کې به سړي څومره بدلېږي. او به چې مخامخ سړی ویني چې عثمان په شان شخص